څه مې وې درته څو د ستاسو د فولډر نوم مصطفی ګوره نورمال سی اس اس څوک نه استعمالوي صحیح ده ځکه چې هغې که ډېر زیاتي د ګراوند زیرو نه چې ته کار شروع کړې نو تا ته لږه هم ټکې ګرانه شي نو موږ نن سبا وخت کې آنلاین یو دغه ده څه وایي ورته لایبرري ده چې هغې ته وایي بوټسټریپ موږ استعمالو بوټسټریپ خو اسانه غونته کې لایبرري ده هغې کې صرف موږ کوډ راوالو را کوپي یې کړو او د خپل یوز دپاره استعمال کړو لکه څنګه دا اوس ګوره دا اوس موږ سره لایبرري ده بوټسټریپ صحیح شو د دنیا ویب سایټس چې په دې باندې جوړ دي چې آفیشل سایټ ته تلل شي په لینکینګ باندې خو تاسو پیږئ که نه چې جاوا سکرپټ فایل به څنګه لینک کوئ سی اس اس فایل به څنګه لینک کوئ په هغې باندې خو پوهیږئ که نه هغې کې خو به زه وایم چې تاسو ته هېڅ قسم مسله نه ګوره لیټ سپوز زه اوس راځم دلته او سبلایم ټیکسټ کې مصطفی نامي فولډر به زه اوس دلته کولاو کړم زه دلته یو نوی فایل کولاوم نیو فولډر به زه جوړ کړم او هغې فولډر له به زه نوم ورکړم بوټسټریپ HTML به سټارټ کړو سمپل دلته به اوس راشو کنټرول اس او دې له به زه نوم ورکړم دلته یې سله سیف کوم نیو فایل کنټرول اس او دې له به زه نوم ورکړم bootstrap folder کې سوري bootstrap folder ته به راشم دې فایل له به زه نوم ورکړم index.html ها زه دلته HTML ورکوم نو bootstrap به زه څنګه استعمالوم ګوره دوی موږ له اسانې طریقې راکړي دي درې یو خو CDN دی آنلاین پراته خو د دې لپاره به انټرنیټ لازمي وي چې ضروري وي لکه څنګه ګوره نورمالي زه H1 لیکم موږ ته پته څنګه لګي چې bootstrap اپلای شو کنه او زه دې کې لیکم hello and welcome to learning HTML سمپل دونه خبره مې وکړه او را به شم ریفرش به کړم سټوډنټ او مصطفی څه شو لا د مصطفی او bootstrap او index.html نو ګوره د index ته وګوره سمپل ساده دی که نه خو که زه راشم او د دې ځای نه ورته دا کوډ کاپي کړم نو دا سټایل بدل شو ورته وګوره دا به اوس ما سره بدل شي خو ګوره لږ ټایم اخلي دا ټایم ولې اخلي ځکه چې دې د بوټسټریپ د ویب سایټ نه دا لایبرري لوډ کوي آنلاین به ځي دی به همیشه آنلاین چک کوي ورته وګوره یو خو ټایم واخیستو بل دا که ما سره چېرته انټرنیټ نه وي نو دې به مسله ماته کوي نو دویمه طریقه ماته څه ده دویمه طریقه ماته دا ده چې زه دا ډاونلوډ کړم خو زما درې شیزونه پکار دي د بوټسټریپ د چلولو لپاره درې شیزونه مې پکار دي نو هغه څه دي هغه ما سره پکار چې کوم شیزونه دي نو هغه جاوا سکرپټ دی دوه فایله د جاوا سکرپټ دي او یو فایل د بوټسټریپ دی وګوره سټایل یې چینج شو که نه خو چې همیشه زه فایل چینج کوم نو دکې به دا چینجز مانه دونه ډېر ټایم اخلي او زما درې فایله ورپسې دا پکار دي د جاوا سکرپټ لینک کول یو خو ډېر اوږد نوم دی نور څه نشته خو صرف href کې وګوره دې کې دا دي دا انټیګریټي او کراس اوریجن د دې ضرورت نشته دا پکې دوی هسې د خپل سیکیورټي پرپز لپاره اخلي ادروایز د دې ضرورت نشته چې زه دا ریفرش کړم ګوره اګین دی به ټیم ډېر اخلي خو زمونږ دا اوس وګوره ولې چې موږ یو چینجز کوو موږ به دونه ټیم اخلو نو درې شیزونه زمونږ پکار دي د بوټسټریپ د چلولو لپاره یو زمونږ جیکیوري پکار ده او دوه شیونه زمونږ د بوټسټریپ نو بوټسټریپ به موږ چې په دې ډاونلوډ کلیک کړو نو د دې ویب سایټ به موږ ته بوټسټریپ ډاونلوډ شي دلته په دې ډاونلوډ کلیک کما الریډي ډاونلوډ کړی دی او بل چې کوم فایل پکار دی هغه زموږ پکار دی جیکیوري فایل پکار دی نو جیکیوري به موږ د جیکیوري د ویب سایټ ډاونلوډ کړو ریفرش کوم واپس انټروډکشن دونه سره راغی دا دی د جیکیوري ویب سایټ صحیح ده موږ پکې نه جیکیوري استعمالوو نه پکې جاوا سکرپټ استعمالوو خو پکار دی څنګه پکار دی موږ ته به پته هم نه لګي موږ به هغه بوټسټریپ هغه به استعمالوو د ټولو نه اول کار به زه څه وکړم چې زه به اوس دلته راشم او ما دلته په مختلف فولډرو کې خپل بوټسټریپ او جاوا سکرپټ دواړه ډاونلوډ کړي دي او ما سره پراته دي عاطف امین کې بوټسټریپ نامي فولډر کې ایسټس کې ما سره هم بوټسټریپ پروت دی هم جیکیوري پروت دی دا به زه راوالم او مصطفی نامي فولډر ته به یې کاپي کړم دلته به یې بوټسټریپ فولډر ته دلته به یې کاپي کړم اول چې کوم ځای کې تا لینک د ستا دوه فایلونو سره لینک پکار دی تر سره وړومبی چې کوم فایل سره زموږ لینک پکار دی اول به دلته هغه فایلونه ولیکو HTML دا صرف دغه دي کمنټس دي یو دی بوټسټریپ
.min.css بل دی jQuery.min.js او دریم دی bootstrap.min.js درې شکلونه شو. ګوره اوس بدل ترا شو دی زیتا bootstrap.min.css دا درې واړه فایل اوس دې ټایم کې زما پکار دی. ٹھیک شو. نو ګوره چې دا درې واړه فایل زما پکار دی زه به اوس دلته راشم او زه به دا وګورم چې زه به دې سره کوم اسم. اول کار دا دی چې ما دلته دې ته کاپی کړل bootstrap فولډر کې bootstrap فایل دی او هغه کې css دی هغه دی او دې کتو نو bootstrap فولډر کې نو زما به سی ډومبه به زه ورکم لینک به ورکم سوري ریلیشنشپ چونکه bootstrap فولډر کې په دې لینک کلاس تاسو راځته دی هغه کې د css فولډر دی او css فولډر کې بیا موږ سره bootstrap.min.css دی دا څه دی کنه دا ځان نه ورکوم دا دغه فولډر کې پروت دی. اگین کو کوډ زما سی وی نو زما دلته دې ته ګوره دا به اوس واپس شي او ګوره هغه واپس ته bootstrap هغه سټایل راوړل. بیا زه راځم دا دوه جاوا سکرپټ فایلونه به زه څنګه لیکم نو سمپل سکرپټ ولیکم دلته به سورس ولیکم نو jQuery صحیح شو /jQuery.min.js صحیح شو. یو به دا شو کنټرول سی او کنټرول وی او بل به موږ سوالو بل به jQuery فولډر کې بل موږ سره ټول عمده لینک دی او ګوره bootstrap فولډر دی هغه کې css فولډر دی او css فولډر کې ما سره څه پروت دی bootstrap.min.css پروت دی. زه به څه وکړم زه به دلته راشم bootstrap فولډر دی نو د js په ځای به زه دلته دا js کوم سمپل نو زما هر یو شی صحیح شو. انسپیکټ الیمنټ ته به یو منټ راشو خو د کنسول کې ایرر نمای بس ایرر کړي ادروایز نور زما پات صحیح. هاوس bootstrap مونږ استعمالو څنګه له سلا bootstrap کې دوی مونږ ته د حد نه اوت زیات ارس اسان کړي دي سټایلینګ وغیرہ. لیټس سپوز اول وایو ټیکسټ الاینمنٹ دا ما ته کم ځای نه پته لګي زه به اوس دلته راشم د bootstrap ویب سایټ کې به ډاکومنټیشن ته راشم صحیح شو ډاونلوډ کنټینټ او دا خو کنټینټ شو مختلف ارس دي تیمینګ د بیلډ لی اوټ ته راشو لی اوټ کې او دلته کنټینرز وغیرہ دا خو لا فی الحال دا به سبا وایو صحیح شو. ها اوس کنټینټ کې زوس ټایپوګرافي ته راځم نو ټایپوګرافي کې ګوره فور ایگزامپل د ستا سایزز دي نو اول خو دوی ورکړي دي چې h1 د څنګه دی h2 څنګه دی h3 څنګه دی فور ایگزامپل دا مختلف قسم ارس دي. کلاس میوټډ تو ګوره نو کلاس میوټډ به زما داسې راځي لکه راځي شانتي اوس راځو دا وایو یو چې کلاس ډسپلی ورکم نو داسې غټ به راځي کلاس لیډ ورکم نو کلاس لیډ به ما سره داسې غټ راځي. راځو دا یو وایو دا بیا مختلف قسم ارس دي چې پیراګراف مارک پکې داسې راغلي دی وګوره دا لومبي دا چې تاسو هایلایټ کې ورته ګوره ښکته تا تشته ډیلیټ نو دا د ډیلیټ لپاره راځي د اس لپاره راځي انسرټ لپاره وګوره انډرسکور لاین راځي د یو باندې انډرسکور لاین راځي دا خو ام ایچ ټی ام ال د خو د ویډیو سټایلینګ ته ګوره سمال نو هغه ټیکسټ تعالی ورکول دي. ټیک شو. دلته اوس ګوره چې سترونګ نو دا سترونګ شو او دا ای ام نو انډنټډ ګوره سایت ته کو ګوره ټیکسټ یوټیلیټی په دې باندې ځان مدغه کوي نیم سپیس الاینمنٹ اوس ګوره الاینمنٹ ترازو نو الاینمنٹ مونږ سره مختلف قسم دي. الاینمنٹ مونږ سره څنګه دي فور ایگزامپل زه بدل تاسو ورکم دی له کلاس ورکم ټیکسټ ډیش سنټر چې ورکم سمپل دا کلاس د ځان نه لیکم دا د bootstrap په دې .min.css فایل کې پروت دی. ګوره چې زه دلته راشم bootstrap په کلاسز خو پیږي کنه bootstrap.min.css کې خدا به زه نه چیرم دا چې زه کله ډاونلوډ کوم نو زه یو قسم وخورم چې زه به دا نه ډاونلوډ کوم. دې کیمرا کې ها کنټرول اف فور ایگزامپل زه دلته ټیکسټ ډیش سنټر ورکوم نو هغه د ټیکسټ ډیش سنټر نو دا اوس ګوره دا کلاس دلته جوړ دی خو مونږ قسم خوړلی دی چې مونږ به دې لګوتې چې کله یې ډاونلوډ کې دا ته پته نه لګي خو ته اخره قسم هلته ټیکسټ الاین سنټر وګوره عمده کوډ یې که نه د ټیکسټ الاین سنټر دپاره خو دوی اټومیټیکلی ما له لیکلی دی نو ما ته دوباره لګولو ته ضرورت نشته. نو زه به دا فایل بند کم ریفرش کم دا پیج ګوره دلته زه اوس راشم
دلته اوس وګوره نو اتوماتیکلی ما سره سنټر شو. زه سمپل رایټ کوم نو دا به ما سره څه شي رایټ الاین بشي ټیکسټ ټایپ رایټ ریفرش کړه دا پیج نو وګوره رایټ سایډ شو. نو څومره په اسانه باندې زما کوډینګ کېږي لکه ما له دوباره ضرورت نشته په یو جمله کې زه څه کول غواړم په اسانه باندې کولی شم. نو ګوره الاینمنټ نو ټیکسټ د سنټر کوما رایټ کوما لیفټ د دې دغه مطلب څه دی چې دا کومې مطلب چې ټیکسټ ډیش رایټ لیفټ سنټر لیکل شي. پوه شوې په خبره باندې؟ ها اوس راځو ریفرش کوم دا پیج دلته نو اوس لا یا الله خیر ګوره دلته اوس ما سره داسې شي. اوس ما سره کلرز دي په دې خو پوه شوې که نه چې فار اگزامپل ټیکسټ لیفټ کوم نو هغه خو اتوماتیکلی ټیکسټ لیفټ دی نو لیفټ ته به لاړ شي. ګوره کلرز دي ټیکسټ ډیش کلرز. نو زه اوس راځم زه دلته تاسو ته د بوټسټریپ ویب سایټ کې به اوس کلرز ورکړم شا به لوډ شه که نه یو خو د دې نو بېکاره ویب سایټ دی کلر ټولې دنیا ویب سایټ یې په دې چلېږي او دوی خپل نونه بېکاره جوړ کړی دی. ښه ګوره ما سره اوس مختلف قسم کلرز دي. دا ګوره ټیکسټ پرایمري زه ورکړم فار اگزامپل کلر دی نو ټیکسټ ډیش سکسس زه ورکړم نو زما دا ټیکسټ به څه شي دا به ښه مزېدار دغه شانتې کلر شي. فار اگزامپل وګوره شین شو. ټیکسټ وارنینګ زه دې له ورکوم نو دا به څه شي دا به وارنینګ. ریفرش کو دا پیج نو دا به یلویش کلر وایي. ټیکسټ ډینجر زه دې له ورکم دا ډېر به ډینجر کلر وایي چې هغه ریډ دی. نو مختلف کلرز دي. ګوره کلرز تاسو ګوره دا دي مختلف دي تاسو په دې باندې بیا لاړ شئ او بیا تاسو په دې پریکټس وکړئ بېګاله. څه تاسو دې کلر له بیکګراوند ورکړئ نو بي جي ډیش کلر نیم به ورکړئ خو کلر نیم ټول نشي ورکولی چې کوم د بوټسټریپ ویب سایټ ته لاړ شي او هلته ساتلی شي. لکه فار اگزامپل بي جي ډارک شته په بوټسټریپ په دې کلاسز کې نو ډارک شاته تک توري ریفرش کوم دا پیج دلته ګوره نو بي جي ډارک نو شاته تک تور شو. ټیک شو. اگین زه سمپل دلته یو بل H1 اخلم خیالم وکړو پیډینګ پکې نشته که نه دی H1 کې. ټیک شو. زه دلته یو بل H1 اخلم او هغه سمپل ساده اخلم که همداسې دې وساتو همداسې باندې خو ټیکسټ ډیش وارنینګ به دې له ورکړم وارنینګ او هیلو ډیش ویلکم. لومبۍ خبره دا چې اول پکې مارجن او پیډینګ یې موږ تاسو سره کړی دي. M for margin P for padding. ٹھیک شو. left right top bottom for left right top bottom. ٹھیک شو. X for left right Y for top bottom. په دې باندې پېښ شوې. ګوره فار اگزامپل زموږ د دې نه مارجن بوټم پکار دی MB ډیش 4 نو او 1 to 5 ویلیو اخلي 1 to 5 نو زه دې له ورکوم لیټ سپوز مارجن بوټم نو ګوره صرف بوټم یې واغشتو که نه مارجن ټاپ مې پکار دی نو زه به دلته دې له کلاس څه ورکړم MD ډیش 2 لیټ سپوز 2 مې واغشتو نو دې به د ټاپ نم لږ مارجن خیال هم ورته وکړو. خو که زه ټاپ او بوټم یو شانتې ساتل غواړم نو زه به بیا څه والم MY ډیش 4 به والم نو دې به ټاپ بوټم یو شانتې پیدا. ٹھیک شو. ها اگین زوز ګوره پیډینګ پکې نشته که نه نو P ډیش 4 ورکوم نو دا به all around پیډینګ واخلي چې 3 یې کم به شي. زه به دلته راشم سپیسینګ به ورکړم ګوره نو سپیسینګ ګوره دلته اوس دا دې راغلی هغه ټیبل دوی ورکړی دی چې څونه د څه برابري ټیبل مې کته ښه کته به یې ورکړي دا دی ګوره 0 د څه برابر دی د 0 پیډینګ. ټیک شو. 1.25 REM برابر دی 2.5 برابر دی 3 د ډیفولټ سپیسر چې د دوی څونه برابر دی او 4 د 1.5 او 5 د څه برابر دی د 3. ٹھیک شو. نو 3 ریم برابر دی او آټو خو اتوماتیکلی وي چې هغه ډیف تاسو بل وروسته ما سنټر ته کړو. پوه شوئ په دې خبره باندې. نور راشه او د دې دا بیګاله دا کمپوننټس وګورئ بلټ ان کوډز دی پکې د حد نه اوتې زیات دا اوس وګورئ دا صرف دا کاپي کې دلته اوس راشو پیسټ یې کړو نو موږ سره به داسې قسم الرټس کولای شي ریفرش دلته اوس راشه
تاسو ګورئ موږ سره خشته باندې کې الرټ باکس جوړ شو. الرټ سپوز تا کیراسول پکار دی، کیراسول هغه یو ایمیج چې ګرځي راګرځي ورته ګوره دلته تاسو ګوره دا اوس په خپله به بدلیږي. دا چې په بټن یې بدلې ښکته یې کوډ لیکلی دی چې دا به څنګه لیکي، دا چې ورسره دا ښکته دا دا ډبل یې راولي لکه په دې کلیک کې. دا اوس د جاوا سکرپټ کار دی، مونږ استعمالو نه پکې جاوا سکرپټ، مونږ به صرف HTML کوډ کاپي کوو، جاوا سکرپټ کوډ به نه کاپي کوو. صحیح شو. دلته اوس ګوره دا سیکنډ سلایډر دا اوس ګوره دا اوس مونږ داسې راوستی شو. دا ښکتنی جاوا سکرپټ دی. دا ټولو نه ښه خبره دی چې زیات تر کم د څه په وجه استعمالیږي، یو دا کیراسول نیفبار او بل د یو بل شیز په وجه باندې استعمالیږي چې ډېر ریسپانسیو دی. دا زه کاپي کوم، ټیک شو. دلته دې منیو ته ګوره دا زه کاپي کوم او دلته ما دا منیو پیسټ کړه. ما سره خو ټیک ده دلته په دې پیج باندې به یو منیو راغلی دی، منیو ته وګوره ښکته راغلی، خو چې زه دا کله ورکوټ کړم نو دا منیو به په موبایل باندې ماته څنګه ښکاري، دا به په موبایل باندې ماته داسې ښکاري. په کمپیوټر باندې به ماته په سیسټم لیپټاپ باندې به ماته داسې ښکاري او په موبایل باندې به ماته دا چینج کېږي. ګوره ورته په ټابلیټ هم داسې ښکاري. دا اوس ګوره ټابلیټ سایز به دونه وي که نه، خو چې څنګه ګوره کمپیوټر ته واړې ورته وګوره. دا اوس دې کې مونږ سره دا فایده ده، مونږ په دې وجه باندې دا ډېر استعمالو. مونږ به ټول د دې کوډینګ نه استعمالو، مونږ به خپل کوډینګ استعمالو، خو مونږ به پکې بیس په دې باندې بس. صحیح ده. لاړ شئ او دلته مختلف ارسو ګورئ، لکه فور ایگزامپل دلته اوس ټیبل وګوره. ټیبل کې اړو تا ته CSS لګولو ته ضرورت شته نه مړه، خدای دې غرق کړه. بس ته چا وي ګوره ټوله دنیا په دې چلیږي او د خپل ویب سایټ ته ګوره دا اوس د دې ټیبل دی. سمپل داسې یو ټیبل وګورئ، یو کلاس چینج کولو سره دونه ډفرنس راځي. بس